السلام علیکم دوستانو. په شپږیزه کرکټ لیګ کې د بوست زون کرکټرانو ته څومره ونډه ورکړل سوې ده یا ولې د بوست زون سره دومره ظلم کیږي؟ که تاسو وګورئ د نورو زونونو کرکټران په ډېرې اسانۍ او په کم استعداد په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیږي، خو د بوست زون چې زیاتې وړتیاوې لري بیا هم په شپږیزه کرکټ لیګ کې د لوبو چانس نه ورکول کیږي. په دې اړه ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په بوست زون کې د کرکټ زیاتې وړتیاوې پرتې دي چې کلونه انتظار کې دي، خو یا د وړتیاوې له منځه د تلو په حال کې د شپږیزه لیګ کې یوه لوبډله د همدې زون په نامه لوبیږي چې دا ځل یې لیګ کې په ټولو لوبډله کې له بوست څخه یو لوبغاړی وقار الله اسحاق اخیستی دی او نور یې په دغه زون کې ټول استعدادونه ناهیلي کړل. د یاد زون څخه په زیات شمېر لوبغاړو په لیسټ ای، فرسټ کلاس او نور کورني کرکټ کې لوبغاړي لوبېدلي دي چې دا ځل په شپږیزه لیګ کې د عامو لوبډلې لخوا منیر کاکړ اخیستل سوی دی او د بوست ساتونکو لخوا بیا وقار الله اسحاق واخیستل سو. په همدې اساس د بوست زون زیات شمېر د کرکټ لوبغاړي د بوست ساتونکو د لوبډلې له مسؤلینو څخه ګیله کوي چې د دستګیر دبتاڼي، عبدالله ترخیل، نصیب الله شردلي، عبدالباقي پوپلزي او ورته نور ځوان لوبغاړو له استعدادونو څخه یې پام اړولی دی. په بوست زون کې په ډیره لوړه کچه کرکټ کیږي چې په هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د کرکټ بورډ اړوند او خصوصي لوبغالي او د کرکټ اکاډمیانې شتون لري او روزمره ځوانان ورپکښې خپل تمرینات او په خپلمنځي لوبو باندې بوخت دي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.